السلام علیکم مرګرو. اول یو شعر چې څنګه بسره یې د اور چې د لمبه و نکړه، څنګه بسره یې د اور چې د لمبه و نکړه، او تر اوسه تا د انقلاب یوه ټپه و نکړه. اوس د نظم اړخ ته راځو چې نشم لوګې او نه مې اور واخستو، نشم لوګې او نه مې اور واخستو، نه پې خفه شوم نه مې زور واخستو، چې د صدیق عمر عثمان په شان کې یا د علي مرد میدان په شان کې، چې د صدیق عمر عثمان په شان کې یا د علي مرد میدان په شان کې، اغیار په جار سپکې خبرې کوي، سستغې سپورې او کنځلې کوي. نو زما په خپل ځان والا شک پیدا شو چې شوم بوزدله که بېوسه شومه، که د بچو مینه مې تو شوه د زړه، که خواهشاتو د جهان واخستم. نو هغه جنون او لیونتوب مې څه شو، هغه سپېڅلی مینتوب مې څه شو، هغه جنون او لیونتوب مې څه شو، هغه سپېڅلی مینتوب مې څه شو، هسې د عشق په جامه تورې مزه، د خپل ژوندون لره پیغورې مزه. نو ما ویلې ما ته د خپل ځانه ګران دی، جانان زما د دې جهانه ګران دی، ما ویلې ما ته د خپل ځانه ګران دی، جانان زما د دې جهانه ګران دی. نو هسې دروغ وایم رښتیا نه وایم، تشې دعوې د محبت کومه، چې مې جانان پسې خبرې کیږي، چې مې جانان پسې خبرې کیږي، زما د ځان پسې خبرې کیږي، چې د سردار دو جهان په شان کې، د محمد آخر زمان په شان کې. نو کله زغملی شمه دا خبرې، دغه بې ننګه بې حیا خبرې، کله زغملی شمه دا خبرې، دغه بې ننګه بې حیا خبرې، لکه د وچ ډکې چې اور وانخلم، نو نه یم حساس چې داسې زور وانخلم. ډېره مننه، مهرباني. تا خو سینه کې زړه د هر یو مسلمان سېزلی، تا خو سینه کې زړه د هر یو مسلمان سېزلی، او پرې به دې نږدم، پرې به دې نږدم رزیله تا قرآن سېزلی، او چې څومره زر وي حواله دې دا شیطان کړي راته، چې څومره زر وي حواله دې دا شیطان کړي راته، دا دې شرطګد او سرپسند د ټول جهان کړي راته. نو وینه مې جوش کوي په تن کې د مې ځان سېزلی، او پرې به دې نږدم رزیله تا قرآن سېزلی، او تر هغې نشو صبرېدلی چې مو سېزلی نه وي، تر هغې نشو صبرېدی چې مو سېزلی نه وي، تر څو چې موږ دا مردار کړی په دار کړی نه وي، د بلبلانو ته سرسبزه ګلستان سېزلی، او پرې به دې نږدم رزیله تا قرآن سېزلی. نو دا د مذهب سره چیړ چاړ خو قانوني جرم دی، دا د مذهب سره چیړ چاړ خو قانوني جرم دی، او دا منې کړی پیغمبر دی اخلاقي جرم دی، دا د مذهب سره چیړ چاړ خو قانوني جرم دی، دا منې کړی پیغمبر دی اخلاقی جرم دی. نو شر خورول غواړي کلام د سبحان سېزلی، او پرې به دې نږدم رزیله تا قرآن سېزلی، او غلی خو نشم کېناستی چې مسلمان یم زه، غلی خو نشم کېناستی چې مسلمان یم زه، بل په ذره ذره د خپل مذهب قربان یم زه. نو حساسه ده زموږ د مینې ټول جهان سېزلی، او پرې به دې نږدم رزیله تا قرآن سېزلی، تا په سینه کې زړه د هر یو مسلمان سېزلی. وسلام.